زم ستاسو مخکې د دې موقع مناسبت سره یو څو خبرې کومه. الله ذوالجلال دې زما دا ویناو ستاسو د اورېدل زمونږ د ټولو ملګرو دپاره خصوصا زمونږ د دې مجلس جوړونکي او دا مجلس چې چا په خوشحالۍ کې منعقد شوی دی د هغې دپاره دې خدای پاک د دعاو جهان و سعادت ذریعه وګرځوي. ورونو حقیقت دا دی چې دې دور کې په خپلو خادو کې د قال الله قال الرسول مجلس جوړول لکه دور داسې دور دی چې نن سبا مونږ باندې الله کرم وکړي واده د خدای فضل دی د خدای انعام دی. مونږ د الله د هغه فضل نه ناجیز فایده والو پکې ډمې ګډو پکې ویسیارونه راولو پکې نورې نخرې کوو. نو دې سخت دور کې د فتنې په دې دور کې چې سړی په خپله خاده کې الله خوشحاله کړي دې نه لوی انعام د خدای بل نشته. نو دلته کې زمونږ د دې ورور نور محمد صاحب چې نن کومه خادي وشوله او د هغې کومه خوشحالي ده هغې په دې خپله خوشحالۍ کې الله ځان سره خوشحالوي. مونږ الله خوشحاله کړو مونږ هم خدای خوشحالوي. نو الله ذوالجلال د دې په دې خاده کې په دې خوشحالۍ کې نورې خوشحالۍ پیدا کړي او الله ذوالجلال دې مونږ تاسو ټول د خپل قهر او خپل غضب نه دواړو جهانو کې محفوظ وساتلی کړي. دا ځامین لګلې غوندې وایم تاسو هم ستړي یې خو خیر تاسو دومره لویه شپه خو نه تېره شوې انشاءالله زه به هم کوشش کوم چې ډېر هم ستړي نه کړم. ورونو ستاسو مخکې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ولوست او د دې حدیث په رڼا کې زه خپل بیان کول غواړم. د حضور پاک یو صحابي حضرت ابو هريره رضی الله عنه هغه فرمایي چې د دواړو جهانو سردار ما ته فرمایل د واده او د نکاح ادب ورته ښیي. ابو هريره څوک دی؟ دا هغه صحابي د نبی علیه السلام ډېر نږدې صحابي. تاسو دا چای میک دا لوښي موکې دا سینو بس بند کړئ بس ما ته متوجه شئ دا شی بس ختم. ابو هريره هغه صحابي دی چې د نبی علیه السلام سره سفر او حضر کې په ډېرو سختو په ډېرو تکلیفونو نږدې پاتې شوی دی. فرمائی چې نبی علیہ السلام د واده طریقه راته ښیي او فرمائی چې ابو هريره دنیا کې خلک چې ودونه کوي نو دې څلورو مقصدو لی کوي. په دې څلورو مقصدو کې یو مقصد ضروري وي لمالها یا خلق واده دې له کوي چې یو مالداره ښځه کور ته راولم چې مال مې زیات شي. د فلانکی خان او د فلانکی نواب لور ده نو ډیر مال او دولت به ورسره راشي. ولی جمالها بعض خلق دې له ښځه کوي چې دا ډولی ده دا خوبصورته ده د دې حسن زیات دی دا بله بدرنګه ده دا بدرنګه نه کوم دا خوبصورته کوم. اگر چې د جهان بې وقوفه ولې نی خو ډول یې زیات دی سنګار یې زیات دی حسن یې زیات دی ځکه یې کوم. او دریم مقصد د واده دا دی لحسبها دا ښځه ځکه کوم چې د یو لوی نسب حسب سره تعلق دی. پلار یې لوی خان دی پلار یې لوی نواب دی رونه ډېر لوی خلک دی په دې نسبت دا ښځه کې. او څلورم یو مقصد هم بل دی چې ډېر کم خلک دی مقصد ته خوشحالیږي لدینها چې دا ښځه دینداره ده او د دیندارې کورنۍ سره تعلق دی. یا مال پسې خلق دی یا حسب نسب پسې خلق دی یا ډول پسې خلق دی او یا دین پسې خلق دی. ابو هريره ته به کمه ښځه کې فاظفر بذات الدین تربت یداک دا د حضور پاک د مینې الفاظ دي د مینې خیرې دي چې ابو هريره لاس دې په خاورو کې ککړ شه ته که ښځه کول غواړې نو پام کوه ګورې مال او حسب او نسب پسې ونه ګرځې دینداره ښځه په نکاح والا. دا د نبی علیہ السلام آداب و ابو هريره ته چلو خو طریقه وښوله
چې ښځه ګوري کلي کې تپوس وکړه چې کومه ښځه دینداره کومه نیکعمله کومه قرآن خوانه کومه د الله نه یریږي هغې ښځې سره نکاح وکړه ستا دنیا به م ښي ستا آخرت به م ښي که بېدینې ښځې سره دې نکاح وکړه دنیا به دې م بربادي آخرت به دې م بربادي او دا رښتیا خبره ده زمونږ د عربۍ کې ښځې ته رفیق الحیات وایي د جون ملګرې مونږ ورته د جون ملګرې وایو نو که ښه ښځه دې په قسمت دینداره وخته خو د جون ملګری دې مزیدار دی عمر نه به خوشحاله او که رفیق حیات د جون دا ملګری دې بېکاره وخت دا د جون ملګری خراب وخت او بیا تم ورسره خراب شوې د مجلس سر خامخا وي ښځه ښه ده خاوند به ښه کوي ښځه خرابه ده خاوند به م خرابوي خسرت دنیا والآخره دنیا دې م تباه ده آخرت دې م تباه دی بیا یو مصیبت زمونږ وطن کې بل دی ما بل ورځ ترجمه کې زمونږه دا ښځې د خاوند د آدابو ذکر راغی چې خاوند کله کور ته ننوځي نو په ښځه به سلام اچوي السلام علیکم السلام علیکم په تا دې سلامي سلام به اچوي نو یو ښه قابل سړی یو ډېر قابل سړی د دنیا په خبرو کې یو قابل سړی ما ته وایي ښه مولوي صاحب مونږ به ښځه باندې سلام اچو ما ویو الله وایي چې په ښځه سلام اچوه شریعت دا نه وایي چې په ښځه به سلام نه اچوي شریعت وایي د ښځې خپل حقوق او خپل آداب دي د خاوند خپل حقوق او خپل آداب دي ښځې سره د کور په کار کې خدمت به م کې سلام نه د کور کار کې به ښځې سره خدمت هم کې او د غیر ضروري خدمت نه به م ښځه ساتې کټوی به م ورسره پخی ټیپر به م ورسره پرې کې ټماټر به م ورسره پرې کې اور به م ورسره بلی جارو به م ورسره وی د ځانه نه ویم د دواړو جهانو سردار کړي دي نبی کریم علیہ السلام یو ځل کور کې ناست دی د حضرت عائشې صدیقې کره ناست دی یو بله بیبي ده هغې وله په لوښي کې په کنډول کې ټیکري دا لوښی و دې کې وله لکونې خوراک راولېږه عائشه بیبي خفه شوه چې نبی علیه السلام زما په کور کې دی زما بنې بلې لږ څه اختیار دی چې زما کور ته ورله شی رالیږي د دې بنو بنو سره خامخا یو پوټی لږه نالګې غوندې وي نبی علیه السلام ما سره دی نو چې ما سره خوراک به زه ورکوم د بلې بیبي څه اختیار دی چې زما کور ته زما کوټې ته پیغمبر علیه السلام له خوراک لوړېږي چې ورسره یې مینه وي نو چې کله نبی علیه السلام د هغې کوټې ته لاړ شي نو هلته دې خوراک وله ورکړي چې څنګه هغه خادم یې هغه لوښي کې خوراک راوړه عایشې بیبي لوښي له ټس ورکړه هغه لوښي په ځمکه پرېوت دړې وړې شو خوراک هم په ځمکه پرېوت لوښي هم ډکری شو خوراک هم په ځمکه پرېوت اوس که د دې زمانې خاوند وې څه چل به یې کو کوتک ته به یې لاس کو غټه دړه به یې کته چې ښه ما له یې توفه راولېږله ما له یې ډالۍ راولېږله او ته بیا د خادم لاس وهې او لوښي دې مات کو انګولې دې توی که دا دې څه وکړل د دواړو جهانو سردار ته ګوره او ښکلې اخلاق ته ګوره الله دې مونږ کې اخلاق نبوي پیدا کړي حضور پاک چې دې ښځې بیبي څنګه عایشې دې لوښي له ټس ورکه او لوښي په ځمکه پرېوته او مات شو حضور پاک دا دوه ټکې وایي غارت امکم میندې مو هلاکې شه داسې څوک کوي لکه دا تاسو چې وکړل بیا م عایشې ته نه وایي چې غارت امکې ستا مور دې هلاکه شي نه عامه خبره کوي ای ښځو میندې مو هلاکې شه داسې څوک کوي بیا م عایشې ته نه وایي چې شا به دا انګولې راغونډ کا شا به دا ټوټې راغونډې کا د دواړو جهانو سردار خپله ورته کېناست هغه ډکرې م راغونډوي هغه خوراک هم راغونډوي هغه ټول خوراک او ډکرې په دې خپلو لاسو مبارکو راغونډې کړې بیبي ته نه وایي چې راغونډې کا په خپلو لاسو مبارکو راغونډې کړې بهر یې وغورځولې خادمې ته وایي ودرېږه صبر وکړه لاړ د عایشې د کوټې نه بل کنډول راواغېسته وی دا د مالک کنډول دې مات که دا یو څه هغې له غږ ورته نور مه کوه اخلاق نبوي ښځو سره داسې سلوک پکار دی کوم چې د دواړو جهانو سردار استعمال کړی یو کافر یو ځل د نبي علیه السلام میلمه شو او دغه کافر د بېعزتۍ په خیال راغلی و د بېادبۍ په خیال راغلی و
چې د نبی علیہ السلام بیا ادبي وکم. چې څنګه راغی دا کافر، نبی علیہ السلام ورته بستره وغوړوله، په دې باندې سمله، چې څنګه سملاسته د شپې وختي پاسېد او په بستر نبوي باندې اودسمات یې وکړو، لوی اودسمات یې وکړو او فوراً نیغ په منډه وتښتېد. هم په دې نیت راغلی چې نبي علیه السلام ته زه بې ادبي وکړم او ده ته تکلیف ورسوم، دې خفه کړم. هغه بستر باندې یې ګندګي وغورځوله او دسمات یې پرې وکړه، غټ اودسمات یې وتښتېد. اتفاقاً چې دې ته د په منډه ته چې هسې نه څوک را باندې خبر نه شي، تورت یې پاتې شوه، تورت یې هېره شوه. نبی علیہ السلام چې تهجد نه فارغ شو، راغی د میلمه خبر اخلي چې میلمه م پاسوم، چې وکتل میلمه نشته. چې ډوې بله کړه، ویې کتل کوټه کې بدبویي وه، چې ویې کتل هغه بستر نبوي بستر د حضور پاک د ملاسته بستر، په هغې او دسمات پروت دی. خفه شو نبی علیہ السلام چې ګوره دې میلمه خو ما سره ډېر زیاتې وکړه، ما وله شپې له بستر راوړه، عزت او اکرام مې وله وکړه، او دې بدبخته زما دومره بې ادبي وکړه، زما په بستر پاسه غټ او دسمات یې وکړه، وتښتېد. اوس دا حالت که مونږ سره پېښ شي نو مونږ څه کوو؟ مونږ فوراً ښځې ته چوکه ونیسو، راشه شابه دا اودسمات یې زر وغورځوه. اوس غلطي هر څه زمونږ کوي او زور بیا په ښځه وباسو. که یو سړی بار په کوڅه کې او په دروازه کې بیټک کې چا سره جګړه وکړي که نه، نو بار کشم نه کوي، غلې غوندې راشي، بار نخرې نه کوي، ټول زور په ښځه وباسي. ښځې ته بیا غوسه ی هلکه نخرې دې بار وکړې، وال دې بار وخوړل او زور اوس د ښځې نه وباسي. اوس نبی علیہ السلام دا نه کوي. په کور کې 9 بیبیانې موجود دي، وینځې مشته، غلامان هم شته، حضرت انس غوندې خادم هم موجود دی، لیکن نبی علیہ السلام هغوی ته نه وي چې راشه دا کار وکړه، په خپلو لاسو مبارکو هغه ګندګي راغونډوي او بهر یې غورځوي. کم لاسونه چې د هغې مقام د عرش نام اوچت دی. زمونږ د علماو دا فیصله ده او زمونږ کتابونو لیکلی دي چې د دواړو جهانو سردار په مدینه شریفه کې کم خاورو کې متصل لګېدلی دی، د هغې خاورې قیمت د عرش نه زیات دی. ته به یې د عرش نه ولې قیمت زیات دی؟ چې ته دا خاورې چې ته عرش، د عرش نسبت الله ته کېږي، د دې خاورو نسبت رسول الله ته کېږي، نو چې خدای اوچت شو نو عرش یې اوچت شو. دا خاورې ولې اوچتې دي؟ نو جواب یې کوي علما، وی د خدای داسې وجود نشته لکه زما او ستا دا وجود چې دی. خدای له داسې جسم نشته، خدای په عرش ناس نه دی، د خدای وجود عرش سره لګېدلی نه دی، د عزت او د شرافت نه د عرش نسبت الله ته کېږي، او دې خاورو سره د رسول الله وجود لګېدلی دی، په دې نسبت دا خاورې د عرش نه اوچتې دي. نو چې دا خاورو کمو خاورو چې د هغې تعلق د حضور پاک د وجود مبارک سره لګېدلی دی او هغه خاورې د عرش نه زیاتې دي، ته سوچ کوه چې د لاسو مبارکو نسبت او د هغې عظمت به څومره زیات دي. هغې پاکو لاسو باندې دا ګندګي راچوي او بهر یې غورځوي. اوس به ته داسې وکړې، جارو به ووې، ګندګي به وغورځې، څه وایي ورته چې څوک ښځې سره کار کوي او د ښځې سره خدمت کوي، جارو ورسره وایي یا کور کار ورسره کوي، مونږ پښتانه ورته څه وایو؟ هلکه فلانکې سړی څه دی؟ وایي دا د ښځې بړوا دی. وایو که نه وایو؟ جومات ته لږ ناوخته شو، هلکه فلانکې مړه هغه څه د ښځې بړوا دی، ټول اوس ښځې سره لاس دی او ټیپر ورسره پرې کوي. د ښځې بړوا نه دی. کوم سړی چې کور کې خدمت کوي، ښځې سره مدد کوي، تعاون کوي ورسره، دا د ښځې بړوا نه دی، دا د نبی علیہ السلام د سنت متبع دی، د نبی علیہ السلام د سنت اتباع کوي. خپلو لاسو مبارکو باندې ګندګي غونډه کړه، دا ښکلی اخلاق د حضور پاک. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی، وی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 کاله مې د حضور پاک خدمت کړی، 10 کاله. فما قال لی اف قط، په دې 10 کاله کې ماته اف قدریم نه دی ویلی. داسې اخلاق خدای پاک نبی علیہ السلام له ورکړي. یو سړي نه یو ځل نبی علیہ السلام یو ټس وویست، شا باندې یو څپېړه وویسته، یو صحابي نه. نبی علیہ السلام ورته ملګري ما خو دنه څپېړه وویسته او خفه نه شي.
خپه نشي ما درنه سپېړه وست. وی نه یا رسول الله خپیم. وی راشه چې ته خپې مانم سپېړه وباسه. وی دی خوا هغه صحابي را پاسېد او پیغمبر علیه السلام ته اوس مخامخ ودرېد. وی تا مانه سپېړه ایستلې زم درنه وباسم. نبی علیہ السلام وی راشه وباسه. او صحابه ورته خوټ کېږي د جوش نه چې ته څنګه پیغمبر علیه السلام امتي او څنګه صحابي، ته د پیغمبر علیه السلام نه انتقام اخلې، دا ته څه کوې؟ وی نه مانه پړق ایستلې زم ته پړق وباسم. حضور پاک ښکلی اخلاق ته وګوره، حالانکې د ټوکو نه خوشطبي ورسره کوله. وی راشه مانه غزار وباس. صحابي ورته څه وی؟ وی نه یا رسول الله تا چې مانه غزار ایسته نو په شاتور املا دې رانه ایستلې، املا مې څرګنده وه، او ستا صادر دې صادر لرې که چې زم په بربنډ املا تا نه ټس وباسم. تا مانه په بربنډ ټس ایستی دی، زه هم درنه په بربنډ ټس وباسم. د حضور پاک ښکلي اخلاقو ته ګوره، فوراً یې ورته صادر لرې که. وی راشه په بربنډ املا ټس وباسه، خو زه د چا بدل اخرت ته وړل نه غواړم. راشه فوراً مانه ټس وباسه. چې ملا ورته څرګنده کړه، هغه صحابي په ژړا شو، په چغو چغو په ژړا شو، راغی د نبي علیه السلام په ملا مبارکه ور پرېوته او د حضور پاک وجود یې ښکلو. وی یا رسول الله ستا دا خیال و چې مانه به ټس وباسې؟ زما د قسمي زما روح او زما بدن او زما نفس تا نه قربان دی، زه ستا نه ټس نه وباسم، خو ما ستا مهر نبوت کته چې دا لغوندې وګورم چې دا ښکل کړم. د دواړو اولو په منځ کې د حضور پاک مهر نبوتو د کمترې داګې عمره رکوټې غوندې غوښه وه، په 40 کال پیدا شوې وه، او په هغې دا الفاظ قدرتي تورغیبي لیکلي شوي وو: سر انت المنصور. ای پیغمبره چې کوم ځای ته ګرځې ګرځه، د الله د طرف نه به تا سره امداد کېږي. کله چې حضور پاک وفات شو، حضرت ابوبکر صدیق ورغی، صحابو کې لوی انقلاب پیدا شو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گنگے شو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بےہوش دے، حضرت عمر فاروق دماغ کار نہ کی تورے غشترو په منبر ناستا سے خوځي. بے منافقان وی چې نبی علیہ السلام وفات شوه دے، زما دې قسم چې نبی علیہ السلام وفات نه دی جمدې دی، پیغمبر نمری، لکه د موسی علیہ السلام غوندې کوهی تور لتلی دی د خدای ملاقات له، او راضی به، او چې کم خلک وی چې نبی علیہ السلام وفات دی، زما په دې توره به ته سټونه وی. بیهوش دی، بالکل دماغ کار نه کوي. حضرت ابوبکر فرمائی وی زه ورلم، حضور پاک میں اوکتا، وی نبی علیہ السلام دیر خکل پروت تے پکٹ کے، زما لور دا حضرت عائشی سینی تے ڈڑا والدہ، وی میں چا عائشی دے خواشا زخپل دوست گورم. وی نبی علیہ السلام میں اوکتا، وی چیز پہ پویشم چی دا نبی علیہ السلام خدا دے جہان نا بل جہان تا تشریف اوڑے دے. وی بیا میں یقین نکے دا، وی فوراً میں دا نبی علیہ السلام مہر نبوت اوکتا، وی چی مہر نبوت میں اوکت مہر نبوت نو پتندی باندې ښکلی. وی طبت یا حبیبی حیا و میتا، ای زما دوستا په جن باندې څه ښکلی وی، او د جن نه پس د وفات نه پس څه مزیدار او څه ښکلی، په تندي باندې ښکل کو. او بیا بهر ته راووت، خلکو ته وی ما مهر نبوت وکړ. من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت، که څوک د الله عبادت کوي خدای جمدې دی نمري. ومن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، که څوک د نبی علیہ السلام عبادت کوي پوه دی چې هغه معبود وفات شوی دی، نبی علیہ السلام وفات شوی دی. دغه مهر نبوت یو ورځ د پاسه 40 کاله چې پوره شو راښکاره شوی وفات سره ختم شو. نو هغه ول هغه مهر نبوت ښکلاو. بهر صورت دا د حضور پاک ښکلي اخلاق مې درته ښول چې د نبی علیہ السلام دومره مزیدار اخلاق وو. دغه اخلاق حضور پاک موتا ته ښیي چې کور د ښځې سره، د بال بچ سره، د ګاونډیانو سره، د خپلو لونو سره او د خپلو زامنو سره ښه اخلاق به استعمالی، غلط خوی به نه استعمالی. د ښځې سره ملګرتیا به کوې د کور په کار کې، ښځه به تا سره ملګرتیا کوي. نو ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ته وصیت کوي، وی دینداره ښځه وکړه. ورونو دین او دنیا کې د ځمکې اسمان فرق دی. نن زمون خلق دنیا پسی دی، دین یې شاته غورځولی دی، حالانکې دین کې چې څومره فایده ده، قرآن او سنت سره تعلق جوړولو کې چې څومره فایده ده، دا د دنیا په کارخانو د دنیا په بلډینګونو کې نشته. دا تعلق چې ستا د خدای د کتاب او د پیغمبر د حدیث سره پیدا شو، دینداری در کې پیدا شوه. کومه ښځه چې دینداری، د نبی علیہ السلام بیبی د حضرت ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنہ،
د حضور پاک بیبی ده او د ابو سفیان لور ده. نبی علیہ السلام سره مدینه شریفه کې ابو سفیان مخکې کافر وروسته مسلمان شو. یو ځل ابو سفیان راغی مدینه شریفه ته. چې راغی وی زه ورځم چې د خپل لور ملاقات وکړم. تپوس یې وکړه وی زما د لور د ام حبیبې کوم یو کور دی. صحابه ورته خو دقه د نبی علیہ السلام کور دی او ام حبیبه په دغه کور کې اوسېږي. چې ام حبیبې کره ورغی لور چې پلار ولید او پلار چې لور ډېره موده پس ولیدل یو بل ته د هغه خوشحالۍ نه په ژړا شو. پلار ورغی د خپله لور یې ښکل کړه. لور ورغی د پلار لاسونه ښکلی. ګوټ ته داسې یو مسله پرته وه، د کجورو د پاڼو یو مسله پرته وه، نور اسم نه. د مال او دولت د حضور پاک او صحابه سره د مال دولت اس قدر نه، اسم نه. ګوټ کې مسله پرته ده د کجورو د پاڼو، بل اسم نشته، نه تولی شته او نه فوم شته او نه بالښتونه شته او نه تکیاګانې شته، اسم نشته. ابو سفیان ورغی او د پیغمبر علیه السلام بیبي ده د لور ده. دی ورغی او دی په دغه مسله کښېني. ام حبیبه ورته وایي دا خپل وایي بابا لږ غوندې صبر وکړه، لږ غوندې صبر وکړه. چې دی کښېناستې ده وایي بابا لږ غوندې صبر وکړه. دی ودرېد، د ده دا خیال و چې په دې پوزه کې راته څه بل څه بستر اچوي، معلوم چې څه تولی پې اچوي، بل څه اچوي. ام حبیبه ورغله او هغه مسله ته غونډه کړه، خو یې نږدې کړه. مسله ته غونډه کړه. پلار ورته وایي بچې دا دې څه وکړل؟ زه میلمه یم او څومره لرې ځای نه رالم او ستا پلار یم، نو په کار دا وه که دا مسله غونډه وه چې تا ما ته خوره کړې وې، نو هغه مسله خوره وه تا ما نه غونډه کړه، دا خو تا زما ډېره لویه بېادبي وکړه. او ما اورېدلي دي چې ستاسو پیغمبر چې ستا خاوند هم دی مسلمانانو ته خپلو ملګرو ته د مور پلار د ادب ډېر لوی تلقین ورکوي چې د مور پلار ادب کوئ، او تا زما دا ادب وکړو چې تیار پوزه کې مسله هغه دې رانه غونډه کړو، زه اوس په خاورو کښېنم. حضرت ام حبیبه ورته څه وایي؟ دینداره ښځه دې ته وایي لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. دی خوا پلار دی، اخوا پیغمبر دی. پلار نه منم او پیغمبر منم. دی خوا مور ده، هلته پیغمبر دی، مور نه منم پیغمبر منم. ایمان دی ته وایي. کله چې د بدر قیدیان ونیولی شو، اویا کسان قیدیانو پکې، اویا کسان. نبی کریم علیه السلام ملګرو سره مشوره کوله، دې سره څوک؟ حضرت ابوبکر پاسید یا رسول الله فدیه به تیوالو پریبیدو، ټیکس به پې کېدو به تیوالو پریبیدو. اکثر صحابه هم دقسې به وکړو، پیسې به تیوالو او پریبیدو. نبی علیه السلام وی دا مشوره زما هم خوښه ده. عمر پاسید یا رسول الله زما یو تجویز دی اورې د پیش کم. وی وایه عمره ته څه وی؟ وی زما دا خوښه ده چې دا اویا واړه وجنو، دا ختمه و. نبی علیہ السلام عمر فیصله دې ډېره سخته ده. وی یا رسول الله نرمه ده لږه سخته ویم، دا فیصله نرمه لږه سخته ویم. وی څه عمره؟ وی وجنو به، خو هر یو کس به خپل رشته دار په خپل لاس وجني. زما ماما دې پکې د به خپل ماما لالو. یا رسول الله ستا پکې تره د عباس او زوم دې پکې ابوالعاص، ته به د خپل تره او د خپل زوم په خپل لاسه لالی. د ابوبکر پکې زوی دی، اب خپل زوی لالی. د علی پکې رور دی عقیل، اب خپل روره لالی. هر صحابي به خپل رشته دار په مری چاړی دی او الالی به. نن مونږ الله ته ښایو چې خدایه ستا مقابله کې نه ماما پېژنم، نه زوی پېژنم، نه پلار پېژنم، نه تره پېژنم او نه زوم پېژنم. حضور پاک ورته عمره فیصله ډېره سخته ده. زه جبریل سره مشوره کوم. یا رسول الله ستا پکې تره د عباس او زوم دې پکې ابوالعاص، ته به د خپل تره او د خپل زوم په خپل لاسه لالی. د ابوبکر پکې زوی دی، اب خپل زوی لالی. د علی پکې رور دی عقیل، اب خپل روره لالی. هر صحابي به خپل رشته دار په مری چاړی دی او الالی به. نن مونږ الله ته ښایو چې خدایه ستا مقابله کې نه ماما پېژنم، نه زوی پېژنم، نه پلار پېژنم، نه تره پېژنم او نه زوم پېژنم. حضور پاک ورته عمره فیصله ډېره سخته ده. زه جبریل سره مشوره کوم. فوراً جبریل علیہ السلام چې کله به حضور پاک ته یو مسله پیښه شوه، جبریل علیہ السلام الله سره کنیکشن ډایرکټ تعلق و. جبریل علیہ السلام راغی، وی جبریله څوکم؟ عمر هغسې وایي یو ملګری دی، او اکثر خلک وایي چې فدیت والا. وی یا رسول الله خپل اختیار کوه چې ستا څه خوښه یې هغسې وکړه. جبریل علیہ السلام اختیار ورکړه نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام عمره ستا یو کس او ستا یو ملګری دی،
او دی خواته کسان ګڼ دي د دوی ملګرتیا کوم موږ خلک کوټونو فیصله کوو جمهوریت دی بس د دې ملګرتیا کومه او ستا فیصله نه منمه وجنو یې نه خدای به دا مسلمانان کې رښتیا بیا خدای مسلمانان کړل دا به خدای مسلمانان کې د فدیه به دیوالو پرېږدو چې کله نبی علیه السلام فیصله وکړله عجیبه فدیه مه غشتله حضرت عباس ته وایي ډبل به ورکې صحابه یا رسول الله ستا تره دی که تی معاف کړې نو معاف یې کا وایي نه ډبل به ورکوي دی د خپل ځان فدیه به هم ورکوي او د علي د عقیل به هم ورکوي عباس ورته وایي چې یا رسول الله ما سره خو اسم نشته تا ته پته چې زه ډېر غریب یم وی عباسه ته غریب یې وی یو وی چې ته کله د کور نه راوتې نو ستا ښځه ام الفضل هغې له د یو بټوه ورنکړه چې تا ورته وی چې دا ځان سره سنبال که پته مې نه لګي که جمدې رالم را به کې او که جمدې رانلم دا بستی عباس وی تا ته چا الوې وی ما ته خپل الله وی زما د قسم په خدای وی قسم مې دې په الله چې دغه بټوه خو ما ښځې له پټه ورکړې دي نه خو ما هېڅوک نه دي خبر کړی معلومیږي دا په رښتونې الله خبر کړی او ته د خدای رښتونې پیغمبر یې ابوالعاص زوم دی د نبی علیه السلام وی ابوالعاص فدیه رالیږه او د نبی علیه السلام لور دغه وخت کې په مکه شریفه کې ده ابوالعاص خاوند کافر او لور مسلمان ابوالعاص فدیه راولیږه وی ډېره ښه ده ښځې ته خط ولیږه چې زما دومره فدیه کېږي او دا راولیږه ښځه د نبی علیه السلام لور وه هغې چې کله د فدیې سامان برابر کو راویلیږه نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها یو هار جوړ کړی یو امیل امیل یې ورته جوړ کړی حضرت خدیجې خپلې مور نو حضرت زینب چې د نبی علیه السلام لور وه او د ابوالعاص بیبي ده هغې هغه فدیې باندې چې کوم سامانو هغه سړي ته وایي چې دا سینګ مې درته سامان درکړه دقسې به زما پلار ته کېدی هغه امیل یې د غاړې نه وویسته د هغې سامان د پاسه یې کېښود وایي دا یو څه نبي علیه السلام ده چې کله نبي علیه السلام ته یو فدیه مخکې کېدله